احادیث چې اوس کوم راغلي دا صحابه چې کوم راغلي دا قرآن چې کوم را نازل شو نو چې په چا را نازل شوی دی غپې خپېږي او که نه 1400 کاله وروسته پرې زه خپېږم په چا چې را نازل شوی دی که ما په تاسو نسوارم خو نه دی ټول خبرې کوئ که نه زه بلا باندې شوی دا قرآن چې په چا را نازل شوی دی غپې خپېږي او که نه 1400 کاله وروسته انسان پرې خپېږي وایې که نه هغه پرې خپېږي چې په چا را نازل شوی دی چې د الله پیغمبر دی هغه په قرآن خپېږي څوک چې په کلاس کې دي چې اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دغه پکې خبره باندې خپويږي د دې وجه نه مونږ یو خبره کوو مونږ دا خبره کوو چې په دین کې د ټولو نه اعلی فهم چې په قرآن باندې شوی دی دا د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شی موږ پاکستان نه لري ابي جګر استاد باندې ته اچارستان وي سمې ورته اچار ګټه ته نه لګ دا چارستان دی ته به ولې چارستان دی دا خو زموږ وطن دی دا زما وطن دی ستا لا دی یا نه دی زما دی الحمدلله دی که زما نیکونه شهیدان شوي دي تاسو ته څه خبر یې دی که زما مشران شهیدان شوي دي د انګریز خلاف شهیدان شوي دي زما مشران د انګریز خلاف شهیدان شوي دي زما د علاقې لښکرې شوي دي د انبار او دغه علاقو د اندېنې جګړې ورته ویل کېږي موږ پلې جګړې ورته ویل کېږي زموږ نیکونه پکې شهیدان شوي دي وطن زموږ نیکونه آزاد کړو او نن سبا پکې چېرته داسې ایجنټ راپاسوي دا وطن ما آزاد کړی تا نه دی آزاد کړی ستا پلار د دې لپاره ټوپک نه دی اوچت کړی زما نیکه د دې لپاره ټوپک اوچت کړی نعرې تکبیر دا پلار چېرته د انګریز خلاف جنګ نه دی کړی زما قومونه د انګریز خلاف الحمدلله جنګ کړی دا د انګریز تالي سټلي دی دا هغه سپي دي لامبولي دي او پښتون قوم الحمدلله د انګریز خلاف بندونه تیر کړي دي قیدونه تیر کړي دي کورونه روان کړي دي هجرت یې کړې د انګریز د علاقې ته نه دی پرېږدا د ما وطن دی دا جوړ کړی ما دی ساتم به هم زه ګورې دا مې ساته دا نه چې ګورې جوړ کړی ما دی او تا یې ساتو ته نه پرېږدم تا به د دې کور وباسم نه ته ما نه دې کوره نشي ایستی ګورې یو شکور زه جوړ کړم او ما جوړ کړی یو ته ماته چې ته تیوز او زه به ساتم پاکستان جوړ کړی زمونږ مشرانو دی ساتلو یې زمونږ مشران او جنډه به پکې د اسلام لګو ګورې دا مې یاد ساتئ ښه ځکه د امریکې تالیسه کوي جنټا نه پرېږدو که چېرته یې د خیر دی چېرته په یو ګوټ کې دی ناست دي خو ګورې طاقت او قوت ته به یې نه پرېږدو دا ځان سره یاد ساتئ دا نقطې زما یادې ساتئ دا خبره مې تاسو ته دا کوله چې اصحاب د رسول پاکستان چارستان دی زمونږ په پاکستان کې چې څه ګډ دی ناوراټولي حکومتي پابندي نشته ولې نشته ځکه چې حکومت ته اسلام نه دی راغلی حکومتي پابندي نشته تاسو لاړ شئ سعودي ته تاسو که چېرته سعودي کې وخت تېر کړي داسې چېرته یو کس پکې شته چې سعودي کې وخت تېر کړي لاس اوچت کې کوم ځای کې وخت تېر کړی دی دمام کې ګوره دمام کې شیعهګان دي تا ته ښه پته ده په ښار کې سوټي کې پاتې شوی که چېرته میرو کې پاتې شوی په شاړه کې کپیل سره وي کپیل د سني او شیعو نه نه هغه پرېږده هغه ځان له خبرې دي خبره به په هر حال تاسو نه کوله حاجي صاحب چې د جمعې لمانځله به لاړې نو ملا صاحب ته به داسې یو ورته وخت تېر کړی د سعودي کوم ځای کې تېر کړی مکه کې چې د سعودي مکه کې خیر په حرم کې لمونځ کېږي خو چې د سعودي د جمعې د ملا لمانځله لاړ شي د هغه ته یو پرچه پرته وي دې خبره باندې ځان پوهېږي هغه پرچه کې لیکلي چې ته به داسې خبرې کوې او داسې به نه کوې دا یاد ساتئ د سعودي حکومت د سعودي ملا ته یو پرچه یې ښودلې وي نن د جمعې په ورځ به دا وي او د جمعې په ورځ به دا نه وي په دې خبره به راځي او په دې خبره به نه راځي هغلته بغیر د وهابیت نه بل دین نه چلیږي بل عقیده نه چلیږي زما پرې خبره پوهېږې حکومتن نه چلیږي څه عوامن نه حکومتن نه چلیږي حکومت دا غیر مقلدین نه دي دا یاد ساتئ وهابیت ځان له مسلک دی هغې نه غیر زموږ په پاکستان کې خو په دې ملا کې جومات کې یو ملا دی او په هغه جومات کې بل ملا دی او په هغه جومات کې بل ملا دی او په هغه جومات کې چېرته څه شو هغه رانه دغه دی چېرته دلته راشه ښکته دغه شوی
نو په هغه جومات کې چېرته بل مولا دی او د خپلو د ټولو په منځ کې جګړه نو عوام وایي مونږ د چا په مذهب او د کوم مولا په مسلک باندې لاړ ګورئ تاسو چې بیماران چې الله بیماران ته ومحمد نو چې د غوږ بیماران چې یا د سترګې بیماران چې او وایي چې پېښور ته به ځم ډبګرۍ ته نو دا نه چې بس څادر به راوالې او روان به شي ډبګۍ خلک به 3 ورځې مخکې تپوس وکړي یعنې جي په دې ډبګرۍ کې داسې ښه غوندې ډاکټر دا د غوږ کب یو راغلی دی هلکه داسې کوي یو کله یاره جي په غوږ مې درد دی په غاښ مې درد دی داسې ښه غوندې ډاکټر کم یو راغلی دی بیا چې هغه ښه غوندې ډاکټر وي نو هغه سره رابطه هم کوي یاره جي که دا د چا ملګري وي دوست دي چې ورسره تعلق و فیس هم رانه کم باري هم یې ګوري لږ نو تاسو ته قرآن ځای تاسو چېرته د ښه مولا د علم تپوس چېرته کړی دی چې یاره په دې علاقه کې داسې ښه عالم چې هغه په علم کې ورته کړی وي په عمل کې ورته کړی وي هلکه دا کم یو راغلی زه یې شوی دا اوسه پوړم دی اوسه پورې نه خو که چېرته څوک مصلي ته مخکې شي وایي الله اکبر نو تاسو الله اکبر که قبلې ته یې مخ ته که نخواته ته یې مخ ته هسې خبره کړو که نه په دې کې به ډېر احتیاط کې په دې کې به د سلف په عقایدو باندې به ځي په دې کې به د حق اتباع کې په دې کې به انابت الی الله کې همدغه وجه ده چې زموږ رائضه ده چې په دې دیارو کې او په دې علاقو کې قرآن حدیث فقه اجماع د دې نه مستنبط احکامات په طریقې د عالمانو د دیوبند سره پس سره د عالمانو د دیوبند شرط قرآن کې نشته دا حدیثو کې نشته خو د عالمانو د دیوبند قید دا د خیر او د برکت یو لاره راغلې ده څنګه چې ډاکټر لږ یو تپوس کوي چې لکه ښه ډاکټر کم دی نو دغه شانتې په دې دیارو کې په دې علاقو کې عالمان د دیوبند دا متخصص د دین ډاکټران ښکاري ښه نو الله پاک هم خوشحاله کړه پروګرامونه مې ډېر دي او بس محمد علي صاحب چې څه ورته وایي انشاءالله د نیکۍ خبرې دا به انشاءالله ښه جرار سړی دی دا مې په دم دا ښه جرار سړی دی او خو د ده لهجه زما خوښه ده او د علم هم زما خوښ دی او دې چې کوم کار کې دې ته کمپیرینګ وایي د ده کمپیرینګ یعنې نظامت زما دا کمپیرینګ او د ده دا نظامت هم خوښ دی الله دې ده ته خیر او برکت ورکړي او شرور آفتونو نه الله په امان کې وساته ختم دغه قوم وایي شابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آله ختم